وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد. ابو هريره ديان ویاغه قصه کوله دا زنانه مبارکي چې غیب جمعات پاکو دا یو تور زنانه او دی به رسول صلی الله علیه وسلم جمعات پاکو فسال عنها النبي صلی الله علیه وسلم غیب شو رسول صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه کوي غپلانی هغه ته ما ته غمړ شي پرم قال رسول صلی الله علیه وسلم افلا كنتم اذنتموني تاسو ما ته ویلې زمم راوته وینو شریک شه به دغه د جنازه کې فكأنهم صغروا امرها اغه ته ندی د مرګ او د خبرې چې وړخ کاری داس اوس دومره غټه زنانه نه چې موږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خوب را پاسو یو غټ سړی مرشي مشهور سړی مرشي سړی سید مشرته وي خدا خو دومره غټه خزه خونو جمعات به صرف پاکو چا پیجندم نه نغوی رسول الله ته ونه فقال رسول الله دلوني على قبرها ما ترى قبر خای فدلوه نور هغه رسول الله ته قبر خو فصلى عليها رسول الله باغي باندې جنازه وکړه او په کوم ځای کې جنازه وکړه ها په قبر باندې متفق علیه حدیث امام بخاری او مسلم راوړل بل روایت کې راځي وی بیا رسول الله دا خبره وکړه او دا امام مسلم راوړل دا خبره ان هذه القبور مملوءه ظلمه وی دا قبرونه چيري دا تور دي دنه د تیرونه ډکتي وی دا قبرونه سړي د تکتور دي وان الله ينورها لهم بالصلاه عليهم نو کله چې زبو چا باندې جنازه کوم الله تعالی قبرونه رڼا کوي مطلب دا شو چې لکه ماته ویلې چې قبر رڼا شي نو په دې حدیث کې ډېر فواید دي اولنی مسله په دې حدیث کې دا ده چې په قبر باندې جنازه د کی د رسول صلی الله علیه وسلم په مذهب کې ده کی اوس باقی کې سړی وایي چې زمونږ مذهب او زمونږ سابق سه او مولوی سه دغه خپل طریقې زه چې تاسو دې کې چا خبر کوم هغه د محمد ابن عبد الله صلی الله علیه وسلم هغه تل د کاری کړي د باز مولانو دا هغه پوری خاص زمونږ لپاره نه دی دا هغه پوری سو آسان جواب دی دې کې کوم ذکر راغلی پیغمبر خو راغلی د امت ته مسلو بیانول لپاره په کار دی چې پیغمبر سم دې کې ویلو چې ګوره ما خو جنازه وکړه خو تاسو په قبر باندې نه کوئ چې تاسو په قبر باندې جنازه نه کی تسلیل زما لپاره رسول الله دا خبرونه کړه دا کار رسول الله وکړو دې لپاره چې د امت په ورسته به څه کوي عمل وکړي په دې باندې دلیل یو دلیل پیدا دی که څوک دې ته ووسی کی چې په دې څه دلیل چې په قبر باندې جنازه کی یو دلیل دا دی چې امام بخاری او مسلم راوړي دویم دلیل پیدا دی عبد الله ابن عباس حدیث ته او دغه په صحیحانو کې دی چې رسول صلی الله علیه وسلم په طلحه ابن براء رضی الله عنه هغه باندې جنازه کړې و ورسته د دین چې ملګرو خخ کړو رسول الله ته پوښتنه کو پلانې یا رسول الله کومل وي تاسو خخ کړی دی یو ویږي چې قبر لور شو نو قبر لورلو اول ته چې دینه جنازه وکړه براء ابن معرور رسول الله صلی الله علیه وسلم مکی ته تلو چې واپس راغی مدینه ته پوښتنه کو براء نخ کړي هغه ته مرشه خو تاسو خخ کړی یو مخ خخ کړی ما ته قبر خو یې جنازه وکړه رسول الله ته جنازه وکړه عبد الله بن عمر رضی الله عنه بارته وته چې واپس راغی اروري ونه مونږ خپل عاصم ابن عمر و عاصم نخکاری چې هغه ته عمر شه وي تاسو خکړې وي ما ته قبر خو یې جنازه وک ابي جنازه وک عائشه رضی الله عنها رور چې ده هغه باندې جنازه کړي و ورست دین چې هغه خکړې شه علي بن ابي طالب عبد الله بن مسعود انس بن مالك رضی الله عنهم اجمعين دي ټول دا مسله ثابته چې قبر باندې جنازه ده کی ندینه ثابت شو د دلیل کافی دي کنه دي کافی په دې سره زړه مطمئن کیږي څنګه زما خو کڅوګرته نیم حدیث وي نیم او سند برابر زما به زړه مطمئن دي دغه زما منهج دی او دغه زما مذهب دی او دغه وجه ده چې الله رته دویلی وما تاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا پیغمبر چې سکړی تاسو کوي چې رسنه منه کړی مې کوي په دغه زمونږه طریقه ندیږي دا مسله ثابته شو چې په قبر باندې جنازه د جایز ده اوس مثال کې ستا پلار مړ شو یا مور مړ شو یا بل څوک خپل خپلوان کې څوک مړ شو او ته په چټي لا ډیر وخت بعد او په مقبره باندې تیر شو نو دا څومره خبره چې تلل شي دغه په قبر باندې ودرېږي جنازه کې دا خبره نه څومره غټ خیر به کې پروت کې دي چې الله ستاسو په دوا باندې وبخي څومره غټ خیر به کې پروت
د دې خیر نه خلک محرومه کول په دې چې زموږ طریقه جدا ده او ستا طریقه جدا ده د جهالت دی. الله سبحانه وتعالی موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې مضبوط ساتي. دې سره د فائدې لپاره به دا مسله یاد ساتئ چې څومره ورځې بعد په قبر باندې جنازه کی، کال بعد وځي سړی راغی، کال بعد کیږي، میاشت بعد راغی، 3 ورځې بعد راغی، 4 ورځې بعد راغی. نو بعض علما دا وایي چې یو ورځ، بعض وایي چې 3 ورځې بعد 3 ورځې پورې کیږي بیا خو نه کیږي، بعض وایي چې یو میاشت پورې کیږي او بیا خو نه کیږي. او صحیح خبره ده چې په دې باندې دلیل نشته، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو کس باندې مونږ کړو یو ورځ بعد، په یو کس باندې کړو 3 ورځې بعد، په یو کس باندې کړو د میاشت بعد. نه دا دومره چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورځ بعد کې، 3 میاشتې بعد کې، 3 ورځې بعد کې، یو میاشت بعد کې، دا دلیل په دې باندې چې وخی نشته. دا صحیح خبره. او پرې چې خلک په دې قبرونو باندې بخپل مړي باندې جنازو کې چې په دې قبرونو والا باندې چې رحمت راووري، دې خلک د خیر نه محروم کول، دا کم چې جنازه کې دې د خیر نه محروم کو، مخې ته براشي چې په دې جنازه کول باندې څومره ثواب دي، او د قبر والا دې محروم کو د دعا نه او د برکت نه. دې چې کوم سره دا مسله د فائدې لپاره ذکر کو چې یو بیر جنازه وشي نو په دویم بیر کیږي او کنه. دا په دې حدیث کې دنه دا مسله راځي. لکه مثال کې یو سړی دلته مړ شو په سعودي عرب کې او دلته به جنازه وکړه، عامه طریقه دغه ده، نبی کلی ته ویسي، نبی به الته جنازه کیږي او کنه. دا یو مسله ده. جواب دغه دی چې بالکل بکی په یو مړی باندې سل جنازي خو دیوش په دې کې څه حرج دی، او دا خوش قسمت لري چې جنازي په ډیری وشو. دلیل په څه دی؟ دلیل په دې کنه دا زنانه چې مړ شي او صحابو خخ کړي ده کنه، هغه به جنازه نه کړي، ځکه بغیر جنازې نه خخ کړي، جنازې به کړي. رسول الله راغی به جنازه وکړه. عبد الله ابن عباس رحمه الله حدیث موږ ذکر کوو، دا صحابي مړ شي به رسول الله قبر کې چې قبر ته وغه به جنازه وکړه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر حمزه رضی الله عنه په غزوه احد کې شهید شو، او موږ دا مسله په ترشی درسونو کې ذکر کړو چې به شهید باندې جنازه کی کنه کی. دې څه جواب دی؟ کول جایز دي، نه کول د رسول الله غالبا طریقه ده. په شهید باندې جنازه کول د جایز دي، خو رسول الله غالبا په شهید باندې جنازه نه ده کړې. د رسول الله د تر چې حمزه رضی الله عنه د رسول الله يخود او نور مړي پراته. رسول الله صلی الله علیه وسلم جنازه وکړه یو پیر، به د نور مړي اوچت کړو، به نور وروړو دغه تر پروتو، به رسول الله جنازه وکړه، به هغه مړي اوچت کړو او به نور وروړو کې خودو، او به رسول الله جنازه وکړو تر پروتو، او به رسول الله زما تر مړه خوي د بریجی پروتي. رسول الله ټولي جنازې کولې، رسول الله ټولي جنازې کولې. په حمزه رضی الله عنه څومره جنازې وشو. نو تکرار الجنازه د جایز ده په دې معنی سره. دویم تکرار الجنازه دي ته چې لکه تا په جمعات کې جنازه وکړه او مخبري ته لړ خلک الته جنازه کوي، نه الته سره بیا ودرې دي شي او کنه، دا بل مسله. صحیح خبره ده چې به دې څه دلیل نشته چې دا منع کار دي. دا جنازه مطلب د دعا کول مړی ده، نو دعا چې څومره ډیره کوي خو ده کنه. د دې مثال لې تا موږ سره دلته مسوتنی منځو کو فرض منځ دی وکړو، مرګري په سلاړه هغه ته جمعات کیو، بل جمعات ته ورل الته بدغه ټیم اقامت وشو، د دوی سره په جمعه کې ودرې دي شي کني شي، ها ودرېګو سره ستاسو لپاره به نفل حساب شي او د لپاره به فرض حساب شي. دغه شان د جنازې چې د کوم تکرار نه جایز دی، او دې مسلو ته چې لغوه کې د ډېر قیمتي مسائل دي.